अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر. زیم شاهد جان زیب. سریاب ګیس نه ورکول په اړه احتجاج، شهراګانې او سړکونه بند. په کوټه ښار کې د سریاب میډل سکول او بوتلقا علاقو اوسیدونکو د ګیس پریشر کموالي په خلاف احتجاج وکړ. په دې طرز کې ټایرونه بل کړل او رکاوټونه یې ورډولو سره مرکزي سړکونه بلاک کړل. په دې احتجاج کې ښځو او ماشومانو ډېره برخه اخیستې وه. د احتجاج مظاهره کوونکو ویل چې په یخ موسم کې ګیس پریشر کې کموالی او د بجلی بندشي معمولاتي حالت جوړ کړی دی چې دې د وجه په علاقې کې اوسېدونکو سختو مشکلاتو سره مخ دي. د هغو په وینا څو ځلې د سوي سدرن ګیس کمپنۍ چارواکو ته د حالاتو په اړه خبرداري ورکړل شوې، خو هیڅ عملي اقدام نه دی شوي. د احتجاج اثرات د سړک بندېدو د وجه سړک دواړو خواو کې د موټر لوی کتارونه جوړ شوي چې دې د وجه ښاریانو مشکلاتو سره مخ شو. د ادارې مداخلت نه وروسته د ادارې لخوا د مسلې حلولو یقینداني ورکړل شوه. مظاهره کوونکو څو غنټې وروسته خپل احتجاج ختم کو او ټرافیک بیرته بحال شو. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.